درنو او قدرمنو لیدونکو سلامونه او نیکی هیله مو ومنئ. هیله ده چې روغ او جوړ اوسئ. موږ تل هڅه کوو چې تاسو ته د افغانستان د ښکلو سیمو تاریخي ابادۍ، کلتوري یادګارونه او زړه راښکونکي راپورونه وړاندې کړو. په همدې لړ کې په دې خپرونه کې مو د بامیانو د بودا مجسمو په اړه معلومات راټول کړي دي. د هغوی پیژندنه، جوړښت، تاریخي ارزښت او هغه غمیزې چې پر دې لرغونو آثارو تیرې شوي دي تاسو ته وړاندې کوو. هیله ده چې خپرونه تر پایه له موږ سره وګورئ. بامیان د افغانستان له هغو ولایتونو څخه دی چې د نړۍ د تمدنونو په تاریخ کې ځانګړی ځای لري. د دې سیمې تر ټولو مشهورې آبادۍ هغه دوه سترې ولاړې بودا مجسمې وې چې یوې یې شاوخوا 53 متره او بلې یې نږدې 15 متره لوړوالی درلود. دغه مجسمې څه باندې 1800 کاله وړاندې د بودایي تمدن د زرین دور پر مهال جوړې شوې وې. د هغه وخت په دینی دودونو کې بامیان د زیارت ځای و. د نړۍ له لرې پرتو سیمو راهبان دلته راتلل، لکه څنګه چې مسلمانان د حج لپاره مکې ته ځي. دا مجسمې د ګندهارا تمدن پورې تړلې وې چې د بودایي هنر او معمارۍ یو مهم مرکز ګڼل کیږي. دغه مجسمې د بامیانو د طبیعي ډبرو په غره کې د هنرمندانو په لاسونو کنده شوې وې او ګڼ شمېر کوټانوما غرونه هم شته چې د بودایي راهبانو د عبادت ځایونه وو. که څه هم د اسلامي دورې تر راتګ وروسته د مجسمو مخونه زیانمن شوي وو، خو اصلي جوړښت او عظمت یې تر 2001 زیږدیز کال پورې پر ځای پاتې وو. په 2001 زیږدیز کال کې د طالبانو د رژیم پر مهال دغه تاریخي مجسمې د اسلامي اصولو خلاف په نوم په چاودنو ویجاړې شوې. دا کار نه یوازې د افغانستان لپاره بلکې د ټولې نړۍ لپاره یو ستر فرهنګي زیان وګڼل شو. یونسکو، نړیوالو تاریخ پوهانو او ګڼو فرهنګي بنسټونو دا پیښه په سختو ټکو وغندله. له ویجاړتیا وروسته نړیوالو هڅه وکړه څو د بامیانو تاریخي اهمیت ژوندی وساتي. په 2015 زیږدیز کال کې د چینایي متخصصینو په مرسته د 3D لایټ پروجکشن له لارې د بودا مجسمو مجازي بڼه خلکو ته وښودل شوه. سره له دې چې تر اوسه د دې مجسمو د بشپړ ترمیم لپاره کوم عملی ګام نه دی اخیستل شوی، خو یونسکو یې ځای د نړیوالو تاریخي میراثونو په نوملړ کې شامل کړی دی. بامیان د وریښمو لارې پر مسیر پروت و او د تمدنونو د تګ راتګ یوه مهمه نقطه ګڼل کېده. د بودا مجسمې یوازې د افغانستان نه بلکې د ټولې نړۍ لپاره د هنري او تاریخي ویاړ نښې وې. نن ورځ هم بامیان د خپل لرغوني تاریخ له امله د افغانستان د ملي او نړیوال فرهنګي هویت مهمه برخه ده. که څه هم مجسمې نورې نه لیدل کیږي، خو د هغوی یاد ارزښت د بامیانو په غرو د خلکو په ذهنونو او د نړۍ په فرهنګي حافظه کې تل پاتې دی. درنو لیدونکو، د بامیانو د بودا مجسمو کیسه یوازې د ډبرو او مجسمو نه ده، بلکې د یوه تمدن، هنر او باورونو د زرګونو کلونو شیبې پکې نغښتې دي. هیله ده چې خپرونه مو د خوښې وړ ګرځېدلې اوسي. زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او ویډیو مو له خپلو ملګرو سره شریکه کړئ څو د افغانستان د لرغوني تاریخ ښکلا او حقیقت د هر کور تر دروازې ورسیږي. تر بلې خپرونې پورې مو الله مل شه.